پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 46م سیشن کې نړیوالو ته د خپلو استازو په ذریعه د خپل قام د مظلومیت غږ رسوي. په دې 46م سیشن کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ استازیتوب میرمن نازنین سالارزی، ښاغلی پښتون زیرک او زه زرعلي خان اپریدی کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپل لر او بر افغان وطن کې د پاکستان د پوز او ریاستي ادارو د ظلمونو او بشري جنایتونو په اړه خپل غږ د نړۍ د نورو قومونو سره شریکوي او په نړۍ کې د بشرپالو هیوادونو او بشري ادارو څخه غواړي چې د پښتون قام سره د پاکستان دولت لخوا پر ظلمونو خپل چوپتیا ماته کړي.